سړی چې مړ شي وارثان یې بیا زر خخی د کور نه زر وباسي او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا موږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی، نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په لاره روان وم، یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوشلېد او یو سړی ترې ووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلېد، یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شوم، لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنه کې، او داسې ویرېدم، هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تنده ځان له ګورې عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابري. وی ما ته هغه دویم سړی وي چې پام کوه د له اوبه ورنه کې دا کافر دی، او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپل هم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کړ. دا هیبت مې ولید، حیران شوم. بیسه مخکې لاړم، یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و د هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشنو مشنو. وی دا اوازونه د اورم د دې قبر نه. دا هغه بوډی نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د ځمکې د دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډی ما ته وایي چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خښ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډی وایي چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د ده د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز موږ هم اورو. وی مې چې دې کې دا چغې وي البول مالبول، د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربۍ کې متیازو ته وایي. چغې وي البول مالبول. بول څه دی؟ بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم؟ ما مخکې جمعه درته ویلو که ستاسو یادي، ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاد را خبره پوره تقریر مې کړی. ده به د بولو نه ځان نه ساته، او اکثر به او دسمات به وکړ، او څه متیازې به په وجود پرېوتې، او څه متیازې به په جامه پرېوتې، او هغه بولو کې به پرتوغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته، داسې کې او داسو چوا جامې پاکې ساته، وجود د بولو نه پاک ساته. خو ده زما خبره نه منله. او ورونو یاد وساتئ، دا بوډی وی ما ورته چې سړیه د بولو نه ګورې ګډه چیلې هم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلې چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیه سپیم د بولو نه ځان ساتي، داسې متیازې نه کوي، خپه اوچته کې دیوال ته، نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان دې ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دي چې متیازې کوي نو خپې به کولو کي. نو هغه څیز چې حیوانات او درندګان او سپي ته ځان ساتي، سپېره ته ځان ولې نه ساتي؟ او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي، چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول مالبول. بول څه شی دی؟ دا خو ډېر معمولي څیز و، ما ته ځان نه ساته، او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وي الشنو مشنو، شن په عربۍ کې مشک ته وایي. دا مشک د سرمنې یو شی وي
د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه اچولي په خوا کوم خیال و د مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي څه ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د کوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او اوبه به پکې ساتلې. نو دی وی اشن مشکل مشن دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وای؟ وی دا یو سړی وتګیو زما د خاوند راغی او د دنیا اوبه غوښتې، خاوند مې ولا اوبه ورنکړې او دی چې تندې مړم غوړې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزان دو وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوکې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه راپرېوته هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن مشن مشک څه شی دی؟ ګوره معمولي څیز دی، معمولي غوندې اوبه پکې دي. ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو، اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې، ویل عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل. وی نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي، او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبب د عذاب قبر دی، دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وایي چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط، یو منظر مې نه دی لیدلی، حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي، یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی، د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي، دوه یو په واده واغه وفات شو، دویمه وته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کله ما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړی و او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته نو دیم روانې ده، نبی علیہ السلام وته عثمانه وی ته مزه ځکه ستا بیبي د زما لور نه جوړه ده د هغې خدمت وکړه او الله به دله په مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دی وکړه د خپلې بیبي د دې په عوض کې به تعالی خدای پاک د بدر د غازیانو اجر درکړي او چې کوم غنیمت الله مونږ راکړي هغې کې حساب هم دله درکړم. دا د هغه یو لوی منقبت و د حضرت عثمان رضی الله عنه. بیعت الرضوان په مکه حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده نبی علیہ السلام د کافرو عمرې له مکې مکرمې ته کافر راغله هغې نه پرېښود نه به دا صلح خبرې اترې شروع وې. رسول الله مبارک حضرت عثمان ولېږه وی ته لاړ شه د مکې کافرو ته ووایه چې مونږ جنګ له نه یو راغلي، مونږ د خدای کور دی هغې له راغلي یو او یو عمره به وکړو واپس به ځو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکې شریفې ته لاړه نو کافرو بند که نظر بند یې کړه، حالانکه استازي ته به نقصان نه رسوي. دا هغه وخت نه هم قاعده اوس هم دا قاعده ده. نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع راغله، چا ورته ووایي وی عثمان یې شهید کړ. حضور پاک ډیر زیات خفه شو، وی عجیبه ده استاد خو څوک وجني نه، عثمان خو زما استاد و، دې له مې صلح راولېږه، دې ظالمانو خو ظلم وکړو چې هغه شهید کړ. وی راځئ د عثمان بدل بالو. چا وی عثمان جمدی دی، چا وی وجلې دی، وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو. نو حضور پاک د کیکر یو اونه و د غټ کیکر د هغې لاندې کېناسته او صحابه به راتلل یو بل نبي علیه السلام سره بیعت ته جهاد کو، یو به م راغې لاس به یې ورکړه بل به م راغې لاس به یې ورکړه. 1400 صحابه کرام ټولو پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړه. ولې دا بیعت یې ځکه اخېسته چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره وه. کافرانو ځان تیار کړی او د ګیر چاپېره قبایل یې راغوښتي د پیغمبر علیه السلام د مقابلې دپاره او فیصله یې کړې وه چې مسلمانان عمرې ته نه پرېږدي. نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واخېسته. اخره کې نبي علیه السلام مبارک د الله سوچت کړه، وی ګوره ټولو بیعت وکړو د عثمان بیعت پاتې دی. وایي هغه په مکه کې دې پته نه لګي چې هغې شهید کړی دی او که جمدی دی. نو که عثمان جمدی وي زما دا لاس راغلی او دا زما خپل لاس دی، دا دواړه لاس یې یو ځای کړل. وی د عثمان د طرف نه مې هم د جهاد بیعت وکړ. دې نه اندازه ولګوئ. صحابه وایي وی مونږ په خپلو لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو. وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهتر و، ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره وکړه د عثمان لاس دی او دونه په اعتماد و چې نشته خو د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه مو که څنګه تاسو نه تختې بیعت مو کو جنګ کې دې به هم نه تختې. احد غر باندې حضور پاک مبارک یو دل ولاړو. د احد دا غر اجرقې زلزله پرې راغله، یو ورسره حضرت ابوبکر دی، یو ورسره حضرت عمر دی، یو ورسره حضرت عثمان دی. نبی علیہ السلام هغې غر له راپونده مبارکه راوبروله. اسکن احد احد په قلار شه داسې کې تا ته پته چې په تا څوک ولاړ دي. انما علیک نبی یو خو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق بل در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق او شهیدان دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دي، یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان.
دا څومره لوی منقبت دی. یو بل ځای کې راځي، حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمون په منځ کې ناستو، وی پاسې لا وی لږ ساعت یې تیر کړو، زما یره پیدا شوه، هسې نه دشمنان خو ډېر دي، څوک تکلیف ورته ونه رسوي. زه ورپسې روان شم. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې لیکلي شوي دي چې صحابه به د پیغمبر علیه السلام لار معلوموله چې په دې لاره تللی دی، او دا به یې له څه نه معلوموله؟ دا د هغې د خولې د خوشبویۍ نه به یې معلوموله، د خولې نه به یې خوشبویي تلله. نو چې په کومه لار به رسول الله مبارک تللی نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرېښې وه، په هغه لار د هغې د خولې نه. نو نږدې صحابه به پوهېدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبویي ده، په دې لاره تللی دی، نو ځان به یې ورپسې رسو. دا صحابي وی ورغلم، د حضور پاک یو باغ ته ننوتی و، د قبا سره خوا کې یو باغ دی، هلته ننوتی و. وی زه ورغلم، وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم، وی ما وی چې زه به نن د حضور پاک څوکیدار یم، دروانچي به یم. دننه ناست یم، دروازه وډبېده. ورغلم څوک یې؟ وی ما ته وی چې ابوبکر یم. ګوره هغه هم د هغه خولې په خوشبویۍ راغله. وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه، اجازت دله غواړم. وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابوبکر راغلی دی، اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې وله ورکړه، اجازت مې ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. وی راننوت، نو د کوي دا غاړه داسې کټ شوې وه، هغه کټ غاړه وه، حضور پاک په هغې کې ناست و، ګرمي ده، نو خپې مبارکې په هغه کوي کې یې ځاندې کړي دي. وی ابوبکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوي کې یې ځاندې کړي. وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده. وی مې څوک یې؟ وی عمر یم. ټول هغه هم په دغه خوشبویۍ پسې راغی. وی مې صبر وکړه، اجازت دله غواړم. ورغلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې وله ورکړه. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورغلم څوک یې؟ وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه، اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی، اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکړه، د جنت زیری هم ورکړه او د شهادت زیری هم وله ورکړه. خو سره د لوی تکلیف نه. ګوره شهادت به ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به هم ورسره وي. وی زه ورغلم، وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیر هم درکوي د جنت او د شهادت زیر هم درکوي، خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان، وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دې درې واړه کېناستل، نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر، نور ځای پکې نو. نو حضرت عثمان ورته مخامخ د دوی په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما نه دې یو تعبیر وویسته. وی ما وی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې غږېږي، ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل، او عمر او حضرت عثمان چې دی دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومېږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې غږېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی، حضرت عثمان ابوبکر راغی، دوی هغسې ډډه والې ده او د خپې مبارک یې لاندې ښکاره دي. بیا حضرت عمر راغی، حضور پاک مبارک هغسې ډډه والې وه او لاندې خپې یې ښکاره دي. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، چې راغی نبی علیہ السلام زر کېناست، ډډه یې ختمه کړه، رانیغ شو او خپې مبارک یې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و، وی د الله رسول ابوبکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناست دی او خپې م پټې نه کړې، او چې عثمان راغی نو کېناست دی او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره، وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کړې. د تبوک غزا وه، سامان کم او جنگ خطرناک و، د ډېر لوی بادشاه سره جنګ و او ډېر لوی سفر هم و، ګرمي وه. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه یې مدد غوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ، د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ، ملا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو او سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی، دته به څه نقصان نه رسېږي، څه چې خوښۍ کوي دی بس، دته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي دی، نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت دی جناب، دې غریب سره ډېر انتهایي ظلم باغیانو بیا کړی دی، باغیانو ورپسې خلک راوچت کړی، لسنیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې، خلافت یې کړی او داسې معمولي ټکي رانیولي او دا چل دې کړی دې کړي، خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګېټ چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو، په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یې ورته پوښتنه کړو، وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و، ځمکه تنګه شوه، نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کولاو کړ. یو بلکل دا منو.
وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړ نو خواږه وبنوي د يهودي کوي هغه نه به مونږ وبراوړي نو کله به راکول او کله نه نو حضور پاک فرمایل وی سو په دې والی مسلمان ته به وقف کی الله باندې بدل په جنت کې ولا کوي ورکی وی هغه کوي ما واغشت او ما مسلمان ته وقف کا وی او دام منو وی خاطر کوم جمعات لازم کما غشتره نن تاسو هغه جمعات کې ما مانځه دل پرې او کوم کوي چې د نبی علیہ السلام او صحابه د پرما واغشت نو ظالمانو نن دا او کوي بم نه راکوي تاخیو بس کوم چا ورته بس استعفا ورکړه د خلافتنا بما تخبل پیغمبر خپل محبوب یو وصیت کړی دی هغه نه پورا کوم اې راته ویلو چې طالب الله یو کمیس تر کوي او که اذن خلق وباسي ګوره په خپل به نو باسي د قران شریف د پاسه د قران شریف تلاوت یې کول لګیږي او بیا غیان ورولېدل او غزارونه په کول د قران د پاسه شهید کړ او بيبي په کې دفاع کوله هغه خواري ګوتم په کې پرې شوې هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه سو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی یو ځل نه سو ځله یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل فرمایل چې یو وخت راځي او دا مخامخ سره چې دی وی ګوتې راسیونه ولا دته به تکلیف رسیږي خو دا تکلیف سره به جنت ته ځي وی ما ورمنډه کړې وی چې مې قتل عثمانو نو وی ما ورګه خبر یقین کوم نو دا مخ مې ولا پیغمبر علیه السلام تر مخامخ کا چې صاحب دا یاد وی هم دی یادو هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوخ کولم د شو قبر ته کېناست زمونږ به حالي دومره به او جړل چې ګیره به په اوخ کولم د شو چاته تاسو کو تذكر الجنه والنار فلا تبكي د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي او چې قبر ته کېنې نو جاړي او ورته سوي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ورېدلې دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه رومبه منزل دی کچرته د مسلمان انسان د پاره د قبر خشو رستو بر دین اخی او کدا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بر دینم سختی بیا چې قبر تکینم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم واقعي تور تیار د مارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته دا قبر روزانه आवाज کوي اے انسانا ته आवाज نه اوري خو د مولا په جبه اوري د پیغمبر په جبه درته رسیږي اے انسانا د تیارې کوټه مګوري چې راځي ځان سره د ایمان رڼا براوړي نه پکې بجلی شته نو ورکه مراد شته چې ځان ته ولګي او نه درته جنریټر شته چې په قبر کې ولګي او تا کرنا شي ته ټول تیار په منونو خوره در باندې د پاسا یو مخ یو دیوال ته شاده بل دیوال ته خپې بل دیوال ته او سر بل دیوال ته او خورو کې پروت نازک بدن هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي نکري دي پورې کوي وسلنې په پورې کوي جامع اخلي د موسم مطابق دا جامع چوم دا به د ما د انور د تونه ساتي او دا با چوم دا به د یخنۍ نه ساتي او ایر کنډیشن ځان ته لګاوه او سبب د خوراک تنظیم ولې چې وجود می خراب نشي بدن می خراب نشي دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن الانسان خپل وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی خپل وجود دا لار خورو کې پریوته رڼا پکشتا وای نشته تیار ده د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګوري اے انسانا زدا مارانو لړمانانو د چنجو جالما چې راځي نو ځان سره به دارو راوړي ده که دارو دی راوړل د چنجي بنی بیا که د مارو د لړم دارو دی راوړل نیب نه وي خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي ما کې ډېر لوی چنجي دي ډېر لوی چنجي دي په ما کې او ما کې ډېر لوی غټ خاماران او لړمانان دي ګورئ بیا به څه کوې دا زما خبره نه درونو دا د رسول الله مبارک خبره ده جبه د ماره دی درته اورو او درې مواز څه کوي دنیا کې خو کمار دی ولیده او به تختې لړم دی او به تختې چنجي دی او به تختې یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به یې کې یا دارو به راوالې نو قبر کې څه کوې تختېدې شی ته نه لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي دا خیرت دا مار نه دې ملو ساتي دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي او یا ماران دوه ټکه ورته یو په سر او یو په لکه او دونه خطرناک زهري دي وی کداغه مار په دنیا کې پوکي وو په دنیا کې راشنه بوټي به اوچشي نو حال دا هغه انسان بسي چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي الله دې مساتي د دنیا دې معمولی غونډه خوشاله زموږ د آخرت نه ایر کړی دي دنیا کې مونږ په مزو چرچو سره معمولی مزه چلتي دي دومره شي نه دي او آخرت زموږ نه ایر دي قبر ایر دي زموږ مسته کې پراتی یو قسم دي
اخرت یې قبر یې لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېرو څه توجه نشته. او پته راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په خپلو اوږو وړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دا هم یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعض سپېره خلک دي هغې د کافرو الی کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب. عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیا دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټه یم چې راځئ د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازې والي کوټه یم. ګورئ ما څه کې څوک ملګری به دي نه چې راځئ ماله. سړی په سفر دي ملګری به سره یې که نه په مقبره کې هسې شپې سره یېرېږي، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ښاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مو ساتي. دې وجود ته دیم دی او دې روح نام دی. ګورئ د انسان په دې وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لري. وایي د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه وي. دا بدن به دې روح ته وایي وی مال عذاب وي تا دا روانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وي چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د ړوند نظر نه لګي چې راویښو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راویښو کوي. وی د شل دې ړوند ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه زور شم. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کړو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو پې نشته، سترګې ښایسته، دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، ځي ښي طرف ته توشه، ګس طرف ته توشه، په باغ وردن دلته اوسو درېږه دا ونه ده. نو هغه شل خو پې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو یې وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دې ولې اوږې ته وختو پردې میوې راشو کوي. وایي دغه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځوي. وایي چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروت دی، الله دې مساعد او بدن پر قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامل همده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي. نو نور خو 100 کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دغه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راکړه نه، هغې ته هغه سره رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمله انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر ورته وایي، دنه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وایي ربي الله، رب زما الله دی. چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي، هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړې ده، نهرونه پیدا کړي دي، ښکلې ښکلې خبرې وکړي. ما دینو که دین دې څه دی؟ دین زما اسلام دی. نبي دې څوک دی؟ پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیه السلام وویني. تپوس به دې وکړي دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خو د علماو اورېدلي دي که نه؟ وایي دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبر یې وایي دا زموږ پیغمبر دی. جاءنا بالبینات، موږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته خشته معجزو سره راغلي دي. فتبه موږ اتباع کړې ده، موږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. سوال جواب دي څنګه و؟
وی فرشتے راله وی ما ته وی چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راله؟ وی هغې راته وی د اسمان نه راله. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هېر دی؟ وی چې نه زموږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه رالی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هېر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هېر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هېر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هېر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوس وکړو، وی دا تپوسونه چې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به په ځای وي، یو وی حس به په ځای وي، حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابري وی بالکل برابر وي، لیوني خو به نه سره یې که نه وي نه، وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي، موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي. ټیک ته ګنده چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله، د الله نه غیرتي ذات نشته، د خدای نوم به دلته نه هېرېږي. چې څوک خپل خپل پیغمبر په دنیا کې یادوي نه به دې څنګه هېر شي، او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي اسلام به دې څنګه هېر شي. ورونه څوک رب نه یادوي، رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلک یادوي، هغه بیا هېرېدان دي. د اسلام مطابق ژوند نه تېروي، د اسلام طریقې یې نه خوښې، نو چې اسلام مطابق ژوند نه تېروي او د اسلام نه دی خوښ، نو قبر کې به څنګه یاد شي؟ او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دې نه دی خوښې او د انګریز طریقه دې خوښه ده، نو بیا تمه مه ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو او هغه مو د مکې مکرمې په قبرستان کې دفن کړ. جنت البقیع کې د مکې مکرمې قبرستان پاخه قبرونه دي، هغې کې د مړي ښخی، نو هغې په خپل تاریخ لیکلي چې دې کې په پلان کې تاریخ مړی ښخ کړه چې د مدینې شریفې مقبره ده. خو ډېر زیات مړي که نه په سوونو جنازې کېږي، دونه به کم ځای ځای نو هغه څه موده پس چې هغې ته پته ولګي چې دا مړي اوس خورې شوي پکې نور ښخی، نور ښخی، اسپړي پکې نور ښخی. دا د مدینې منورې قبرستان هم دی، د مکې مکرمې قبرستان هم دغسې دی. یو مسلمان مړ شوی، وایي موږ د مکې مکرمې په قبرستان کې ښخ کړ. وایي چې ښخ هم کړ، نو څه موده پس بیا ډېره موده پس بل مړی ښخاو قبر کې. ما خو دا ورته وایي چې څه موده پس پکې بل ښخی، چې بل یې ښخوی کې ښځه پرته وه، هغې قبر کې د هغه سړي په ځای باندې ښځه پرته وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خدای پاک په قبر انوار نازل کې ملکانو جومات کې دا دې مې اورېدلي دي، ملکانو جومات دا مسله هغه کړې، یاده ده خبره، علما هم لیکلې، ما ته یاده ده، ښه مې یاده ده. وی چې هغه وی کتل پکې ښځه پرته ده، ښځه پرته ده، راغې د دې دغه نه یې تپوس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. ښځه پرته ده، وایي د حج سیزن دی چې کوم کسان هلته کې اوس هم چې مقبرې ته ما په خپله لیدلي دي، نو لکه درته وایم چې مقبرې ته دننه خو هغې په مخصوص وخت کې خلک پرېږدي. سهار کې دروازه کولو کې نو خلک ورځي د مکې مکرمې او د مدینې منورې مقبرې ته، او مازدیګر پرېږدي، بل وخت نه پرېږدي. او چې کوم وخت کې مړي وړي که نه او جنازې سره روان شو، نو بیا هر څوک پرېږدي. نو مې دا تماشه کړې ځکه درته وایم. وایي چې موږ دا قبر کې دا مړی ښخو، نو یو سړی داسې و چې هغه وکتل، هغه ښځه وپېژنده، وایي دا ښځه خو انګرېزه ده، دلته څه کوي د مکې مکرمې په دا مقبره کې؟ خو انګرېزه ده، ته خو د پېژنه، د فرانس انګرېزه ده، هغه سړی د فرانس و، ته خو د پېژنه، عجیبه خبره ده، دا خو د فرانس زموږ ګاونډی د انګرېزه ده، ته دلته دې قبر کې څه کوي؟ او دې وایي چې هغه موږ پکې کوم مسلمان ښخ کړی دی نشته، لویه پریشانۍ کې پرېوتل، علما او ټول پریشانه دي. دې سړي ته وایي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې، ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وایي چې دا ښځه انګرېزه ده، نو ته به هلته کې د هغې نه معلومات وکړې چې دا څنګه انګرېزه دلته په مکې مکرمې مقبره کې څه کوي. او دویمه دا وکړه چې قبر به ګورې هلته څوک دې نه پرېږدي، یوازې پرېږده پته هسې نه دا دلته راغلی، دا سړی هلته نه تللی. دا سړی چې څنګه لاړه، هغه ګاونډي نه تپوس وکړه، ورته وایي ستاسو هغه ښځه کوم دی مړه شوې ده؟ وایي یو مړه ده. کوم ځای دې ښخه کړه؟ پلانکي ځای کې مونږ ښخه کړې ده، انګرېزان په خپله طریقه ښخوي. وایي دا په کوم دین مړه ده؟ وایي دا د اسلام په دین مسلمانه مړه ده. وایي خو انګرېزه وه که نه؟ وایي بانګ یو ځل واورېده، ملا جومات کې لګیا دی، الله اکبر وایي بانګ، وایي چې بانګ یې واورېده، چا نه تپوس وکړه چې دا ملا صاحب څه وایي؟ وایي دی وایي چې الله اکبر الله لوی دی، الله اکبر الله لوی دی. یاره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړي دي او دا دومره ځمکې پیدا کړې ده، نو چې دا خدای څه پیدا کړي دا دومره عظیم دی، نو چې پیدا کوونکي به څومره لوی وي.
اشهد ان لا اله الا الله. د دې سمانه چې دا باندې وي ویل ما چې دا کوي کوم چې الله یو دی یره واقعي په بادشاہ کې چې دوه بادشاہان شنو نظام نه چلےږي نو که خدایان دوه شنو دا نظام به څنګه چلےږي؟ ټیک وای اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب وی دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استاد وی چې خلکو ته لېږي نو څه بد نه لګا هغه یو استاد مونږ ته لېږي دا عرفان په وجه خدای کلمه مسلمانه دي مسلمانه کوم لګو د فهم کا ها یره ودرې کدا ته تسنګ تاسو نه کې وی هغه خزه گاونډه ما د مکه مکرمه قبرستان کې لیدل دا چې قبر او کنه او خخه هغه مسلمان التدا فرانس په مقبره کې پروت دی عدل ترا غلی دا التتلی دا فرانس مقبره کې پروت دی وی خبره ټیک ده وی خزه دا فرانس ته مسلمانه ده دې شک دې کې خو شک نشته او استاد مسلمان نن ترا غلی دی خزه نه ولا تاسو په وره مسلمان وی دا سره کافر مړ دی که مسلمان وی نه مسلمان مړ دی وی خاغه خودینه التتلی فرانس ته د انګلند د انګریزانو مقبره ته تللی دی څه وجه کې دي شي وی یو کال کې دي شي یو کال کې دي شي دا دې بلوی به د سې کې کله مبتلا شو بیبی لا باور غیر شریعت قانون دا چې سړی ولامبي شریعت قانون دا چې سړی غسل کې ولامبي وې دا به یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی ولامبل پکې نشته یاره د انګریزانو ساجيبه نظام دی ولامبل پکې نشته او دا خو ډېر ګران کار دی سړی ار وخت لامبي وې ما به ته خدای ته وګوره دا خبره مکوا وې نه یاره ساجيبه نظام دی چې ولامبل پکې نشته ګوره صرف دی یو ټکی ته خوي دی چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لامبل پکې نشته نو خدای د مرګ نه پس راونی و د هغه په مقبره کې د انګریزانو ورخاخ اوچته کا او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو کوم ځای راوړو د مکه مکرمه قبرستان دی راوړو جناب چې دین د اسلام وګرځاو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه د نبی علیہ السلام طریقې سره بجون دی راځه کنه او د اسلام ځان دی بجون دی او کنه ته نه مړه د انګریزانو د شکل خو خشتري جامع سونه مزیدار ده او د طریقې سونه خشتري خوراکي څنګه ولاله مزیدار دي او د متیاد چې دا په ولاله کې یو د نیم پرتګو کوناټي ولړي دا سونه مزیدار دي نو چې دین دې هغه خوښ کا یقین مساته بیا غوړي قبر نه پس دې پته نه لګي کړي نه واخلي هغه بشره په قبرستان کې کیږي الله نه لري لکه نږدې الله کولی شي کنه شي قبر کې پرې دوچته کې دا هغه شی په یو امریکای مقبره کې خاص کې د انګلند لندن هغه کافرو دا مقبره کې منځ کې ته کې خاص کې فرانسې او سیل ته کې روس ته او سیل ته کې په مقبره کې خاص کې الله دې رحم وکړي مسلمانانو زړه کې خدای یې را پیدا کړي الله دې لوی ذات دی او چې الله نو مخلي د رسول الله مبارک نو مخلي او اسلام ته دین او مذهب ورته دا غیلا د جون تیرے الله غیرتی بادشاہ دی چې دا خدای نوم پر عجبه په مینا الله 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 لا اله الا الله نو خدای به قبر کې څنګه ير کی امید ساده یاد به درته ان شاء الله چې دا پیغمبر درود وي اللهم صل نو تعالی به قبر کې د پیغمبر نوم نه یریږي د اسلام مطابق خپل جون تیرے د شریعت مطابق جون تیرے نو الله دې غیرتی بادشاہ دی حضرت عمر وایي کنه وای دا چې دماغ مروغ دی او استحقاق او ګونه اولاد او قیم جوړ دی وی را نشته وی راکاګو بسره او رابع بصری ورته سوی وی ته اسمان نه راځي تا نه خدای ير نه دی فرشتي ته وی وی دا یو نیم د ثور نه لاندې لاړ نو باندې وزین خپل رب ير شي نو ان شاء الله زمونږ خپل رب نه یریږي خیر او نه باندې خپل پیغمبر یریږي او نه باندې خپل دین یریږي ان شاء الله زمونږ جن الحمدلله د مسلمانانو د اسلام لاندې دی او چې کوم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک لا ادري نه پويګم پیغمبر دې سوکته لا ادري نه پويګم ولې په آخرت کې بسړي دروغ قبر کې نشي وي دین دې سره لا ادري نه پويګم افرشتہ بوتي لا دريتا ولا تليتا ظالم نه عقل نه کار غشتري عقل به الله معلوم کړو او نه دې چا تابعداري کړې ده نه دې سلوستل کړې نه چا اتباع تابعداري کړې ده فيزرق بمطارق من حديد رسول الله مبارک فرمایي دا اوس بنو پسټه کو به وای او یو غزار چې ولا ورکی او د چغه وای نو دا بل مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري سوا دا انسانانو د پیریانو نه چغه وو بس او دا قبر پر راجوخ شي باندې کمل راجوختيږي ګوري هغه دا سه زور ورکی لکه بچي چې مور پغه کې راسي ځان تر نږدې کې زور ولا ورکی وی لګ نور زور امراکا سر می خوږيږي وی ځان کدن دا تکلیف والم دی قبر ته وی لګ نور زور امرا لراکا او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته په یو بل کې نه باسي او دا سر دا لوکانې د لسدا دا ویختي سر دی نو د خپل ګوتلو باسي دا قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورته وی دی نه کمالتا دوی ته ما په شاګرد دی او زما ته پټول انسانانو کې محبوب وي اوس ما ته اوس پارل شوي ګور سره کوم دا قبر وته وی نو فراخ شي وته دومره فراخ لکه سترګو نظر کې لګيږي او چې بدعمل انساني وته د ما په شاروانه په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدی شوي او نن ما تاسو بارل شي تکش او صدر سره کومه وی په راجو شنو پخته په پختو کې وردن نه کی سو کوئی حضور پاک وای سو کوئی حضور پاک وای دا خطرناک منظر دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روضة من رياض الجنه. وی دا چا لپاره قبر د جنت د باغچو باغچه او دا چا لپاره حفرة کنده ده من حفر النيران د جهنم د کندونه. او چې کوم نیک عمل پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوره کې د جنت نور ته سورت ولو کې خوشبوئی برازي او تازگی به ورته راځي. او چې بد عمل پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نه کړکې ورته کولو کې چې غته او بدبوئی ورمنځ راځي. زمارونو دا د قبر جون دی. نو ځان کدن مرګ حق دی بشک. د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان لپاره خوشاله او د بد عمل لپاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي مسلمان بل عمل در قبر توړي اشاره بنا د شریعت حکم غوړي دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مر شو زری وړي وی که بد عمل دی نو زری یو څه اخلاص شه دی زری یو څه اخلاص شي او کنه کمل دی نو جنت ته زری ولا ورسوا نر بخته. زمون خلک ډیر زیات اکثر سار مړ شي بل ور دی خخي دا څه نری پکا ما چې سوره وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړ خپل پکار دی. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درنچا کو به وړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازه ولم په بدل دي الکه دمه جنازه کړي دا کوم ولا د نه کړي نه کوم او دمه قبر نه تللی دی قبر قانون دی نه تللی نه قانون دا خبره مکه ورونو دی واس دي کېږي دا چې جنازه لده تعالی راغلي دی کنه یو سړي چې جنازه کړي او خد جنازه کړي و اته غریب محتاج او بچي محتاج او وی چې را داسې کار دی د چانه بغلا کومه ودا چې کوم مړ نن خخ کا مالدار غوندې مړ دی کفن اعلی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص به کم دام دل شي تشبیرات چاري بل دیوال اشتاو هغه د زنانه قبر او کنم اسنګي قبر او کنم او له حد تبع ما تکړه او هغه راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کې ناشته په قبر کې ورته وی چې جيبره جنتی جامع وباسي جنتی جامع وباسي دی ورته وی څنګه د څنګه جنتی او د څنګه جنتی وی زه خو ګناګار خزم خو تاسو په ما جنازه او په ما سفارش مو نو تاسو د جنازې د وجه الله جنتی کړم او چې زه جنتی شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجه تاسو خدای وبخله. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي عالم یو ته جنازه وکي دا غي د برکت نه جمدو ته الله فائدہ ورکړي او د جمدو له سفارش نه الله دې مړي ته فائدہ ورکړي. ورونو مرګم یقین دی زمون په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تیر جمعه ته کړیو او قبرم یقین دی او د قبر عذاب او د قبر خوشاله هم حق دی. نو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه ساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه ساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دی پاره کې خدایا ټیک او مونږ خدای د خپل نوم په جنم مې په مرګ باندې مې د خپل حبيب نوم او د اسلام نوم خدای په جنم زموږ نصیب کې او په مرګ زموږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته شفا ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي. زموږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړي الله تعالی مغفرت نصیب کړي دا غلوي سفر الله راحت وکړي او دا زمونږ په دیدار آباد کې هغه روز دا صالح کمر وفات واغې تم دوګه چلې وخیدا محمد عمر کا کاغذ وفات او سردار هغه تم دوګه خدای وبخي صاحب صاحب دا وفات شوی دوګه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زموږ مشرو نو که څوک مردگان وفات دي او دغه ټول مردگانو مغفرت نصیب کړي. دا قبر زندگی اذا مونږ استاد سوم مشران وفات الله قبر کې ترانګانې کې دا قبر تیارې او پرانا بدل کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پابند کړو ساتي او الله لهم شفا ورکړي او د حیا او د پرلې جون نصیب کړي. اخر وخت په خوریا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.